کوی اوري نو اشنا د اورېدو ده، کوی اوري نو اشنا د اورېدو ده، دا قصه مې د ژوندون د ورځو شپو ده. ما خو ټول عمر د ګل په تمه تمه، مونږ خو ټول عمر د ګل په تمه تمه لمن خپله مسیري کړې بازغو ده. او چې تر اوسه مې خپل نه کړې یا خپله یاره، چې تر اوسه مې خپل نه کړې خپله یاره، خامخا در سره لمسه د پردو ده. او د ولس تاري او غم پنډې په سر وي، ولس تاري او غم پنډې په سر وي، نښه د نیکنام د پیژندو ده. زړه د نږدې ملګرو سلامونه مې واخلې او نیکې هیلې اخترامات مې ومنئ. زه یم اسرائیل حیران او بیا نن راغلی مدي بابا ته داسې شخصیت خو بیا راغلی چې څه تحرم محتاج نه دی. یو بنډار هم جوړ کړی خواږه ملګري راسته دي، ابرار صاحب دی او نیکنام صاحب خواله راغلي، دا نه به خواږه خواږه شعرونه اورو، ستاسو تعارف په وسه کوو. ډېره مننه کوم نیکنام صاحب پروګرام کې د هر کلی وایي. یو جهان مننه ستاسو د راتګ او ټولو مینوالو ته، څوک چې مو اوري ویني ګوري، هغوی ته د مینې او خلوص نه ډک سلامونه. مونږ د ټولو مینوالو ملګرو، که هغه د دنګې ځوانۍ سختن او مینوال ملګری ارشد خان صاحب دی، که اسرائیل حیران صاحب دی، بیا په تیره د قلم د قبیلې ابرار خان ابرار صاحب هم را سره په دې ټیم کې جلوه پروز دی او د خپل قیمتي وخت نه یې څه حصه را جدا کړې. زنګ محفل ته په خپل راتګ ښکلا بخلې، مونږ یې مننه کوو او د مینې او خلوص نه ډک سلامونه قبول کوي د ټولو د طرفه. ډېره زیاته مننه کوم نیکنام صاحب د ټیم د راکولو، او ډېره زیاته مننه کوم ملګري دا وګوري کوم چې لر بون مسافر دي نو فیسبوک د پاڼې نه ملګرو ته څه ډالۍ کوي. ټولو مینوالو ته د ټولو نه لومبې دعا سلامونه، هر چرته چې یې نو ښاد او آباد اوسئ او ستاسو سره څه امیدونه تړلي دي د دې خاورې، د دې کلي کلوېغۍ، د دې ولس، د دې چاپېرچل، د دې خاورې، نو هر چرته چې هم یې ښاد آباد اوسئ. دغه درته ډېره په درنه وایو چې یاره د پښتو پښتونولۍ او د خاورې د خپل تقدس، د خپل وقار، د خپل عزت هغه ګامونه پورته کوي چې ستاسو په هغه عزت او د پګړۍ په هغه ګونجونو کې او په هغه شملې په راښکته کېدو کې څه کمی را نشي او د اوچتېدو سبب وي. هر کله راشئ، ستړي مشئ، په خیرونو راغلی. دا دوه درې شعرونه ابرار خان صاحب ته، د دنګې ځوانۍ سختن ارشد خان صاحب ته او اسرائیل حیران صاحب ته ډالۍ دي. هر کله راشئ، ستړي مشئ، په خیرونو راغلی. هر کله راشئ، ستړي مشئ، په خیرونو راغلی، سره د ډېر قدر او ډېرو عزتونو راغلی. ستاسو د هر هغه قدم بلا به واخلمه زه، زمونږ محفل ته چې په کومو قدمونو راغلی. ستاسو د ټولو د راتګ مننه کوو. بیا د دې کیمرې شاته څه ملګري خو به همدغه وي چې زمونږ به ویني اوري ګوري او زمونږ د خبرو نه به مزې اخلي، خو د دې شاته بلها ستړي دي او دا چې تر ستاسو در رسي نو زمونږ ګڼ شمېر ملګري د دې په شا کوششونه کوي